په سوشل میډیا باندې د حضرت اقدس مجاهد کبیر مرد قلندر حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتهم العالیہ بارکه بعضی پروپیګنډې خلک کوي دا نه د پکار چې تاسو ته کې سوجنه وی نعوذ بالله نعوذ بالله وی مفتی صاحب هغه مفتی صاحب نوم نه لغوي د ډیر په سپک انداز باندې نوملي لیکن زمونږ د سر تاج دی زمونږ د سترګو نور دی چې هغوی د ختم نبوت او د جمعیت علماء اسلام د اسلام د مسلمان د مؤمنانو د لپاره کم خدمت کوي هغه بے مثاله دی ټولې دنیا ته ښکاره دی. نو هغوی په خپل بیان کې دا وایي چې یو کس خوب لیدل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو ځای کې تشریف فرما دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه ښي طرف ته د پاکستان علماء کرام تشریف فرما دی او ګس طرف ته د اسلامی ملکونو حاکمان او حکمرانان هغه ناستی. کم چې د پاکستان علماء کرام دی هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ستر مبارک ښکاره شوی دی کپړه ته خوا شوی ده نو د پاکستان علماء کرام هغه ستر پټول غواړي حفاظت یې کوي تحفظ یې کوي او کم چې د اسلامی ملکونو حکمرانان دی په هغه کې د سعودي عرب بن سلمان هم دی هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپې مبارکی ګوته مبارکه هغه کټکول غواړي او په هغه کې عمران خان هم دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس مبارک ګوته مبارکه هغه کټکول غواړي لیکن د پاکستان علما د هغه حفاظت کوي. نو اوس بعضی باطل پرست بعضی درباریان راپاسی او په دې خبره باندې سوچ نه کوي چې دا مفتی صاحب دا څه فرمایلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خوب کې چا ولیدو نو دا به کم شخصیتی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارچاله په خوب کې ناراضي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې زما جسم زما شکل دا شیطان نشي اختیارولی زه چې چا ولیدم نو دا سوی په حقیقت کې ولیدل ما زما شکل لا شیطان نشي اختیارولی. نو نبی علیہ السلام چې چاله په خوب کې دیدار مبارک هغه نصیب کیږي چاته نو ابا سوړو کې کس نه وي ابا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احکاماتو باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنتو باندې भरपूर عمل کوي او بیا خوب کې هو بشارت دی چې علماء کرام راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستر مبارک هغه پټول غواړي او دغه د اسلامی ملکونو دغه حکمرانان دغه سلیکټډ حکمرانان هغه راځي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ګوتې مبارکي تخپو او د لاسونو حق کټکول غواړي. نو په څه شکل باندې په دې شکل باندې چې په مدینه منوره کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روضې خواته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کلی مبارک کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسکن کې هلته لس سینماګانو اعلان شوی دی. هلته به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح مبارک څومره خپوي چې دا مسلمانان ذاتوي ځان ته حکمرانان وي اسلامی ملکو زما د وطن حکمران ځان ته وي او زما په کلی کې ما سره خوا کې زما په ښار کې لس سینماګانې ما ته جوړوي څومره فحش کارونه وشو زما روزه بنده نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وي د بیت الله شریف دروازه هغه بنده را طواف باندې پابندي د محدود کسان دي حج باندې پابندي د ټول حج کې 60,000 کسانو په لکونو کسان به ودې ځل چې حج وشو نو 60,000 کسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به څومره خپي چې څه شو زما عاشقان څه شو ما باندې قطارونه د عاشقانو په بابا السلام باندې زما عاشقان څه شو الته ټول د دغه حکمرانانو د دغه بيدینه حکمرانانو د دوی دغه فعلونو هغه کار دی فعلونو وجدا چې الته ټول د امریکای حکومت دي دلته په اسلامی ملک کې رایج کیږي دلته موږ په خپل ملک کې سوچ وکړو کم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت عقیده ده په هغه باندې وخت په وخت حمله کیږي لیکن ترسو چې ان شاء الله قائد ملت اسلامیہ قائد انقلاب ان شاء الله حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ جمدیوی د دوی په خلو کې لګام اچولې دي دوی د ختم نبوت ګستاخی سوچ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان مبارک کې معمولی خبرم هغه نشي کولی ان شاء الله العزیز د دوی په خلو باندې قائد انقلاب مخرونه لګولې دي الله پاک ته ول ډیر عمر دراز ورکي. نو کم کس چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ختم نبوت باندې ځان غازی جوړ کو د ختم نبوت دفاع وکړه تحفظ وکړه نن وګوره غازی خالد ته وګوره
نن په جیل کې دی او څوک یې چې مړ کړی وه چا چې د نبی علیه صلات وسلام په شان کې ګستاخي کړې وه قادیانی و مرزا طاهر نو کله چې هغه خالد فیصل جهنم ته ورسو نو د هغه ډیډ باډي هغه مرده جسام مرده جسم هغه امریکې ته په جهاز کې په سهولت سره ورسید او چې کم غازی و نو د مسلمان حکمرانه ته ځان ته مسلمان وې کافرانو د خپل کافر په سهولت باندې بوتو لیکن که ځان ته مسلمان وې نو د نبی علیه صلات وسلام د عشق دعوی کې د ریاست مدینه دعوی کې نو ورشه هغه خپل مسلمان بچي ورشه هغه خالد فیصل نن په جیل کې پروت دی هغه نن راخلاص کته تو ځان ته مسلمان وې ریاست مدینه به قائمه په مخ ځان ته وګورستا ګیره شته کنه په ریاست مدینه کې ګیره وو کنه وا په ریاست مدینه کې به شراب حرام وکنه ستا په حکومت کې ستا د اسمبلی کسانو سره شراب گیر شوي دی کنه خو واضح دی په نیوز کې راغلی دی چې په خپله باندې وسره د شرابو بوتلې ګیر شوي دي دا کم خبرې دي چې د نبی علیه صلات وسلام په ختم نبوت باندې اعتراف پاسولې یا چې دا کار وکړه دا وکړه لیکن وجه پکې دا ده چې ټول د امریکې منسوبې دي څه چې امریکا وایي هلته په پاکستان کې هغه رایج کیږي نو انشاءالله چې دا علماء کرام د جمعیت علماء اسلام دا فدایان غازیان جمع وي انشاءالله العزیز حق به ظاهری حق به واضحی حق به لیږي او حق به بیانوي انشاءالله العزیز که زمونږ نه پکې وختونه ځي وختونه زمونږ قربان که زمونږ نه پکې خولي ځي خولي پې زمونږ قربان که زمونږ نه پکې وینې ځي وینې پکې زمونږ قربان د قائد انقلاب په حکم باندې د دین اسلام دپاره د نبی علیه صلات وسلام په ناموس باندې په عزت باندې حرمت باندې ختم نبوت باندې انشاء الله العزیز هر ټیم انشاء الله خپل ځانونه قربانونو ته مونږ تیار یو